قدرمن لیدونکو السلام علیکم. وخت مو په خیر. خپرونې ته ښه راغلاست. د اسلامي امارت له راتګه شاوخوا 18 میاشتې کیږي، خو لا هم د نړۍ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. دا چې ستونزې او خنډونه څه دي او اړونده نور مسایل د ذبیح الله مجاهد سره پې خبرې اترې لرو. د سیاسي شنونکو تحلیل څه دی، د خلکو پوښتنې ته ځوابونه، دا ټول په دغه خپرونه کې. که چیرته خبرېدل ترې غواړئ نو تر پایه مو ملتیا وکئ. پیل به د دې نه وکړو چې ولې په رسمیت نه پیژندل کیږو. بسم الله الرحمن الرحیم. اول باید موږ تاسې دې ته متوجه اوسېږو چې د رسمیت پیژندلو په اړه باندې کوم ستونزې چې دي هغه په افغانستان کې نه دي او نه د اسلامي امارت لخوا نه کوم کمبودي موجوده ده. هغه شرایط چې په نړیوال معیار کې د یو هیواد د رسمیت پیژندلو لپاره ضروري دي هغه ټول پوره دي. داسې ځینې جهتونه په رسمیت لا نه دي پیژندلي. امارت نو دلته دوه خبرې دي. یو داسې نا اعلان شوي شکل باندې امارت ټول په رسمیت مني، په رسمیت تعامل ورسره کوي. سفارتونه دلته فعال دي، د باندې په افغانستان کې زموږ سفارتونه فعالیت لري. دا په رسمي تعامل ده او یو د اعلان په صورت کې د رسمیت موضوع ده. دا نو موږ ته داسې ښکاري ځینې قدرتونه دي د دې معنی ګرځي په نړۍ کې. هغه قدرتونه طبعا په افغانستان کې ماتې خوړلې، په افغانستان کې هغوی لا هم عقده لري، لا هم ستونزې لري. په هر صورت مقنع دلیل دې لپاره نه لري چې موږ ولې په رسمیت نه پیژنو، خو باید دا ستونزه حل کړي، ځکه دا د رسمیت نه پیژندل افغانانو ته هم زیان اړوي او نړۍ ته هم ګټه نه کوي. نو ښه دا ده چې موږ سره د تعامل له لارې نه مخته لاړ شي او دا ستونزه حل شي. تر کوم ځایه پرې چې د افغانستان د اسلامي نظام د رسمیت پیژندلو موضوع مطرح دی، نړیوال د افغانستان سره دوه ګونی چلند لري او دغه چلند د ټولو نړیوالو قوانینو، موازینو او مقرراتو پر خلاف دی. 40 میلیونه انسانان انزوا ته وړل او پس له دنه د دوی مشران په نړیوال کچه تور لیست ته اچول افغانستان سره ستر جفا او خیانت دی. همغسې چې ایالات متحده امریکا د یو غلط استراتیژۍ په نتیجه کې افغانستان اشغال کړل او د یو غلط استراتیژۍ په نتیجه کې افغانستان هم وران کړل. اولین کاری که باید صورت بگیره بعد از این باید اینا به ملت خود مراجعه کنن و به ملت چی به شکل مستقیم و چی غیر مستقیم از طریق نمایندگان خود حق بتن تا آینده کشور خود، آینده نظام کشور خود رقم بزنن و جامعه را از حالت قهقرای کنونی نجات بدن. تر اوسه پورې اگر چې د نړۍ کوم هیواد رسمي اعلان نه ده کړی، خو اکثره هیوادونه د اسلامي امارت سره له افغانستان سره سیاسي، اقتصادي او سفارتي اړیکې لري او لا هم د نړۍ له طرف نه، د اسلامي امارت له طرف نه د دوی تر مابین ناستې کېږي او د یو بل غوښتنو ته غوږ نیول کېږي او غوښتنې ورځ تر بلې حل کېږي. نه، اسلامي امارت ډېر ښه تعامل کولی شي، ولې هغه تعامل چې زموږ په استقلال باندې پکې معامله نه وي. موږ هغه مشروع تعامل ته قایل یو چې هغه د دوه هیوادونو ترمنځ مستقلانه تعامل وي او د دواړو په ملي ګټو باندې ولاړ وي. یو دا ده چې په د افغانستان په دننه کې ځینې مسایل موږ لرو، ستونزې، مشکلات به وي، هر نظام کې شته، په هر ولس کې شته. هغه د افغانانو داخلي موضوعات دي، مثلا بشري حقوق، مثلا د تعلیم موضوع، مثلا نور موضوعات. دا د افغانانو خپله ستونزه ده، خپله باید حل هم کړي او اړتیا ده. ولې نور هیوادونه په داسې مسایلو کې باید مداخله ونه لري، لکه څرنګه چې افغانستان ځان ته اجازه نه ورکوي په نورو هیوادونو کې په داسې مسایلو کې مداخله وکړي. موږ کوم هیواد ته وایو ستا تعلیمي سیستم څرنګه ده، کوم هیواد ته وایو ستا په حکومت کې څوک شامل دي یا نه دي، هېچا ته هم نه دي. هر څوک ځان ته ګټې لري. افغانستان ته هم ستونزې به وي، خو دا د افغانانو ستونزه ده، افغانانو ته پرېښودل شي. نور هیوادونه باید مداخلهګرانه رول ونه لري. اما له بل اړخه د ملل متحد او د ایالات متحده امریکا پلمې دلته بې ځایه دي. افغانستان کې د قدرت جزایرو ته اسلامي امارت د پای ټکی کېښود. افغانستان کې انرژي وجود نه لري. افغانستان کې مواد مخدر تقریبا له منځه لاړ. افغانستان کې د رشوت او غدر او چور او چپاول تقریبا لمن له افغانستان نه ټول شول. افغانستان یو مرکزی خپلواک نظام لري. په افغانستان باندې نور افغانان حکومت کوي. ایالات متحده امریکا دی باید دې استراتیژي ته متوجه شي چې افغانستان د دوی لپاره نه تهدید وو او نه تهدید دی. غوره لاره دا دی چې د افغانستان د ملت غږ دی واوري
د افغانستان د ملت په دغه انزوا کې تر ټولو لوی لاس د ایالات متحده امریکا دی چې د نړیوالو قوانینو پر خلاف هم دی او د بشري قوانینو یا د هیومن رایټ پر خلاف هم. نړیوالو ته واضح پیغام پرېښی ده چې موږ له نړۍ سره او له نړیوالو سره تعامل غواړو، مګر دغه تعامل باید د اسلامي اصولو او د ملي ارزښتونو په پام کې نیولو سره شي. او دغه یوه معقوله خبره هم ده، یوازې اسلامي امارت نه بلکې د نړۍ هر هیواد له بل هیواد سره چې تعامل غواړي او تعامل کوي، هغه د خپل عقیدې او د خپل ملي ارزښتونو او کلتورو په پام کې نیولو سره کوي. ځکه دغه تعامل کېږي د دې لپاره چې د موږ اسلامي د موږ دیني عقیدوي او ملي ارزښتونه په محفوظ او په پام کې نیول سوي. نه موږ نامشروع غوښتنې نه وایو، موږ دا وایو چې مداخله ګرانه غوښتنې لري، هغه دې نه کوي. مثلا د افغانستان د خلکو داخلي مسایل، هغه که د داخلي حقوقو موضوع ده، که د تعلیم موضوع ده، که د شمولیت موضوع ده، دوی مطرح کوي. دا ټول هغه مسایل چې د افغانانو پورې اړه لري، افغانان به د حل لپاره تلاش کوي. خو نور هیوادونه باید موږ سره مستقلانه تعامل ولري، لکه د دوه هیوادونو د نظامونو د حکومتونو ترمنځ، نه داسې لکه د موږ په داخل کې دوی د یو برخې په شکل باندې مطرح وي. امارت اسلامی در فضای عمومی کشور حاکم است و حدوداً روابط مسالمت آمیز با اکثریت کشورهای جهان نیز برقرار می باشد. اما نقطه‌ای که قابل بحث است این که حکومتداری یک روند سیاسی است، یعنی تابع یک سلسله معیارهایی است که روند ارتباط جامعه سیاسی را با جهان وصل می کند، یعنی بدون شک باید با آن تمرکز صورت گیرد. غوره لاره دا دی چې د افغانستان اسلامي نظام په رسمیت وپیژني، د خبرو او اترو باندې د باور ولري. امریکا په افغانستان کې خپل قدرت وزمایل، دلته 8 لکه انسانان ووژل، د خلکو کورونه یې وران کړل، د ټولو نړیوالو قوانینو او موازینو پر خلاف د دغه ملک اتباع جزایرو کې زندانونو ته واچول. اما تاسو ولید چې امریکا موافق نشول. اوس غوره لاره دی دا دی چې امریکا د بیا پر داسې یو غلط استراتیژي کار ونه کړي چې د کوم غلط استراتیژي په نتیجه کې د امریکا د ملي منافعو لپاره هم ضرر وي، د نړیوالو لپاره هم ضرر وي، او د افغانستان د ملت لپاره هم ضرر او نقصان. اسلامي امارت پالیسي پخواني کوم رژیمونه دلته تیر شوي د ټولو په نسبت ښه ده. په دې معنی چې موږ له ټولو هیوادونو سره ښه پالیسي لرو د تعامل، او د ټولو سره ښې اړیکې غواړو، له ټولو سره مثبت تعامل غواړو. په افغانستان کې امنیت ټینګ ده، په افغانستان کې یو حکومت منځته راوځي چې هغه هڅه کوي چې ډېر خدمات وړاندې کړي. دا یو نیم کال کې کوم خدمات د اوسني حکومت وړاندې کړي دي په تېرو 20 کلونو کې موږ شاهدان نه وو. تاسې لیدلی چې په مختلفو عرصو کې مطالعه کولی شي. نو دا هغه پالیسي چې موږ بریالي پالیسي ورته وایو. البته ځینې ستونزې هم لري، هر حکومت چې نوی راسي خپل مشکلات هم لري، هغه به ځینې اقتصادي اړخونه وي، ځینې اجتماعي اړخونه وي چې هغو حل ته وخت ته ضرورت ده او جدیت ته ضرورت ده. هغه به اسلامي امارت کوي، خو انشاءالله پالیسي داسې نه ده ستونزه ولري. سیاسي شنونکي دا وایي چې باید اسلامي امارت افغانستان د انزوا کېدو څخه وژغوري. ستاسو نظر څه؟ هو زموږ باور دغه دی، خو دا هغه حد پورې موږ په مقطع کوایو په دې برخه کې چې زموږ استقلال، خپلواکي او ازادي تر سوال لاندې نه راځي، او زموږ دیني ارزښتونه تر سوال لاندې نه راځي. په دې برخه کې موږ ټول تلاش کوو. کړی ته د بهرنیو چارو وزارت ټولې هڅې دغه داسې له نړۍ سره مثبت او ښه تعامل ته زمینه مساعده شي، او داسې بیا نوس کوي چې د نړۍ هر فرمایش دلته د عمل وړ وي. دا کامیابه پالیسي نه ده. که موږ انزوا کیږو که پاتې کیږو، استقلال هم راته مهم ده. که موږ انزوا کیږو که پاتې کیږو، اسلامي ارزښتونه راته مهم دي، ملي ګټې هم راته مهمې دي. افغانستان نباید در انزوای سیاسی باقی بماند، یعنی تداوم این وضعیت به نفع کشور نخواهد بود و روند اعتمادسازی در جامعه بین المللی در بستر قانون و حقوق مسجل است. یعنی میتوان با در نظر داشت منافع ملی و آموزه های دین از این بستر برای خروج از انزوای سیاسی استفاده کرد. انزوا که په هغه شکل باندې وي چې په ذهن کې ترسیم کېږي او یا ویره ځینې احساس کېږي، په هغه شکل کې نه یو. موږ له ټولې نړۍ سره دا اوس تجارت لرو. په تېر یو کال کې موږ صادرات تقریبا 2 میلیارډ ته ورسېدل. په تېر شلو کالو کې ساری نه تر 800 میلیونو ایله دوی رسولې وه، ولې موږ د 2 میلیارډو نږدې شاهدان یو. دا د انزوا معنی نه لري، ښه تعامل لرو.
دروازې هم د ټولو هیوادونو سره خلاصې دي، ترانزیت او تجارت دواړه روان دي. او په سیاسي تعاملاتو کې زموږ سفارتونه چې چیرې دي فعالیت لري، تر ډېره حده پورې د افغانستان د خلکو قونسلي مسایل حل کېږي، خو کافي نه دي. باید په دې برخه کې موږ پرمختګ ډېر وکړو او نړیوال هم په دې قانع کړو چې د خپل برخورد ته تغیر ورکړي. که څوک له بل چا نه تعامل غواړي نو هغه باید د هغه قدرداني وکړي او د هغه له ملک له ټولو اصولو او عنعناتو او کلتور دغه څخه خبري. او بله خبره چې دلته مجاهد صاحب دغه خبره کړې ده چې نه تعامل د اسلامي امارت له نړۍ سره یا د نړۍ د اسلامي امارت سره دغه د دواړو جانبینو په زیان باندې ده، هم د اقتصاد له پلوه او هم د سیاسي اړیکو له پلوه. خو دا په دې معنا سره نه ده چې که موږ سره نړۍ تعامل نه کوي یا د موږ نه نړۍ غیر مشروع غوښتنې لري نو موږ به هغه د دوی غیر مشروع غوښتنې ومنو او یا به موږ لاس تر زنې کېږدو، بلکې اسلامي امارت لګیا ده هغه نیمګړتیاوې خانیګاوې چې هغه د رسمیت نه پېژندلو له وجې نه رامنځته کېږي هغه پوره کړي او خلکو ته کوم د ژوندانه غوښتنې چې دي هغه که د دیني غوښتنې وي او که ملي غوښتنې وي هغه پوره کړي. نه پالیسیان د هیوادونو ځان ته مطرح کېږي، ځان ته جوړېږي، طبعا لیکل کېږي، خو بل چا ته نه ورکول کېږي. زموږ چا سره تعهد نه کوو، نه موږ چا سره کوم قرارداد لاسلیک کوو، بلکې موږ مکلفیت لرو د یوه هیواد په شکل چې نور هیوادونو ته ضرر ونه رسو. که ځان ته ثبات غواړو د بل چا دپاره هم ثبات وغواړو، ځکه ثبات مهم ده. نو دا د موږ ضرورت ده چې موږ پالیسي داسې عیار کړې ده چې هغه د نور هیوادونو په چارو کې مداخله نه وي، نور هیوادونو ته تعدید ایجاد نه سي او ټول له موږ نه مطمئن وي چې دا دواړو متقابل جانب د اقتصادي پرمختګ او ډیپلوماتیک پرمختګ ته زمینه مساعده کړي. دا زموږ اړتیا ده. په دې برخه کې ضرورت نشته چې موږ چاته قرارداد وکړو. په بین المللي مراودو کې درسته چې ټول مسایل په قراردادونو او په لیکونو باندې دا کیږي، مګر ډیپلوماسي اصلا د تعهد او د ژبې خبره ده. دا MOU چې دا چې میمورندم اف انډرستانډینګ چې ورته ویل کېږي چې یو دغه امضا کېږي، تفاهم نامه امضا کېږي، دا هغه ممالک سره کېږي چې تاسو ته ډیپلوماتیک اړیکې ولري، که اسلامي امارت لیکلي ورکړي او که غیر لیکلي ورکړي. افغانستان اعتقاد لري، د افغانستان اوسنی نظام په د باور لري چې موږ د ایالات متحده امریکا سره د افغانستان د ملي منافعو له ادرس نه خبرې او اترې کوو او دا د افغانستان لپاره مفید، مؤثر او اغیزمن دی. آیا داعش زموږ لپاره ګواښ کېدی شي؟ یو مشکل ده او پاتې هم له پخوا نه ده. موږ ته داعش چې کله را پیدا سو په هغه وخت کې په افغانستان کې هم سر پورته کړ. په هر صورت اوس چې کوم وضعیت د داعش ته ده، د موږ ته د دې زیری راکړي چې داعش نور په ورک کېدو ده، ځکه هغوی یو بلې ځکه هم چېرې په واک کې نه لري، کوم مخفیانه کارونه چې کوي په غیر مري شکل باندې جنایت ترسره کوي، ورځ په ورځ د خپلو اعمالو سزا ویني او داسې لوی لاسته راوړنه هم نه لري چې یا کوم نظامي جای نیولی وي یا کوم زیان اړولی وي. ملکي خلک وژل کمال نه ده او نه صفت کېدلی شي. نو جنایاتو نه ما سوا بل څه دوی نه دي کړي او اسلامي امارت هم کلک پسې داسې بیخکنې وکړي انشاءالله. داعش د اسلامي امارت په مقابل کې ګواښ نه و او نه کېدی شي، مګر هم که اسلامي امارت خپل اصول او قواعد او خپل لاره د ملت او د دنیا سره جوړه کړي. که چېرته لاره یې جوړه نه کړه داعش به لویه بلا شي او ګواښ به شي، نه تنها داخل افغانستان ته بلکې بهرني ملکونو ته هم. داعش یو افغاني پدیده نه دی، طراح او بنسټګر هم افغانان نه دي. د افغانستان په جغرافیه کې داعش په هیڅ کله کامیاب نشي، ځکه د ملت او د خلکو ملاتړ ورسره نه دی. که ایالات متحده امریکا غواړي چې داعش له منځه لاړ شي او افغانستان سوکاله وي او افغانستان د هیڅ چا لپاره تهدید نه وي، غوره لاره دا دی چې د افغانستان اسلامي نظام په رسمیت وپیژني. داعش هغه چې هغه د بهرني استخباراتو له طرف نه یا د خارجي استخباراتو له طرف نه د نړۍ په اکثر اسلامي هیوادونو کې
حتی په کفري هیوادونو کې په د اروپا په اروپایي هیوادونو کې هلته هم حضور لري، خو هغه حضور چې کوم 7 کاله مخکې داعش لرلو اوس د اسلامي نړۍ یا د اروپا په یو هیواد کې هم نه لري. هم لکه څرنګه حضور چې داعش په پاکستان کې یا نورو هیوادونو یا په عربي هیوادونو کې لري، هغسې حضور دلته په افغانستان کې هم لري. خو د افغانستان اسلامي امارت لپاره یا د افغانانو لپاره کومه ننګونه نه ده، ځکه دوی دلته ریښې لري نه داسې مضبوطې ریښې، هغه که د عقیدې په بنیاد باندې یا د شعارونو په بنیاد باندې هغه دوی لري نه، نو موقتا به دوی کله کله د بدنامۍ او د هغه لپاره د اسلامي امارت سره د نړۍ د تعامل، خصوصا د اسلامي هیوادونو، خصوصا هغسې د افغانانو د اقتصاد او رشد پورې تړلې ده، هغو ته به مشکلات ایجادوي. خو الحمدلله اسلامي امارت تر ډېره حده باندې دفع کړي هم دي. نو دا هغه شی دی چې موږ بار بار اعتراض هم کړی په دې باندې چې باید امریکایان لکه څرنګه چې افغانستان ځکه پرېښود او خپل هوایي ځواک هم کنټرول کړي د افغانستان له قلمروونه، دوی کله کله د افغانستان په قلمرو باندې ځینې الوتنې لري چې دا تشویش وړ دي او دا مداخله ده د بل چا په هیواد او په حریم باندې او دا تجاوز ده. دا تجاوز باید دوی متوقف کړي او هر هغه اندېښنه او تشویش چې لري هغه د افغانستان د حکومت سره مطرح کړي او له دې لارې نه په مخ لاړ شي. افغانستان هنوز قادر به تامین امنیت و حراست از فضای کشور نمی باشد و در این حال مشخص نیست که انتحارات متعلق به ایالات متحده آمریکا، پاکستان و یا کدام کشور دیگر است. به هر حال در صورتی که امارت اسلامی تفاهمی با هیچ کشور نداشته باشد و در عین حال قادر به عکس العمل باشد، قانونا حق دارد آنها را مورد هدف قرار دهد. د افغانستان په فضا کې د ډرون ګرځېدل د ټولو نړیوالو قوانینو، مقرراتو او موازینو پر خلاف دی. د افغانستان اسلامي امارت حق لري چې په نړیوال کچه پر دې اعتراض وکړي. زه د مجاهد صاحب د خبرو سره قطعا موافق یم او د مجاهد صاحب خبرې د افغانستان د ملي منافعو او ملي ګټو په رڼا کې شوي. امریکا باید په خپل استراتیژي کې د افغانستان په هکله تغییر ورکړي. هغه ناکام استراتیژي چې پرون امریکا پر افغانستان باندې یرغل وکړل او دلته 8 لکه انسانان یې ووژل، اوس د دې وخت رسېدلی چې امریکا د خپل غلطۍ یو ځل بیا تکرار نه کړي. د افغانستان د ملت سره من حیث یو آزاد او خپلواک ملت خبرې او اترې وکړي او زمونږ فضا او مځکه د د تجاوز نه باید په امن پاتې شي. کنه امارت اسلامي افغانستان حق لري چې په نړیوال کچه دغه شکایت نړیوالو قوانینو تر سوري لاندې نړیوال محکمې ته هم وړاندې کړي. په قوانینو کې دا راځي چې یو ملک د تعرض لاندې وي، هغه ملک حق لري چې د نړیوالو قوانینو تر سوري لاندې خپل شکایت درج کړي. دا نو هغه ارګانونه چې په دې برخه کې وظیفه لري هغو نه به پوښتنه وکړي چې څومره دوی توانېدلی شي خلکو ته زیری ورکړي. دلته مجاهد صاحب د نجونو د زده کړو په اړه باندې کړې ده چې هغه باید تاسې له مسؤلو چارواکو څخه پوښتنه وکړي. نو په دې غاړه باندې د ما خپل نظر شخصي نظر ده چې مجاهد صاحب هم یو اسلامي امارت یو غږ ده او د اسلامي امارت نماینده ده، د اسلامي امارت ویان ده. زه وایم چې په بعضې شیانو کې د موږ نه وضاحت ورکول او د موږ شرعي او کلتوري یا افغاني اړخ نه څېړل، دا د خلکو په مابین کې شبهې پیدا کوي او کومې غوښتنې چې اسلام لري او افغانان لري د تعلیم په اړه باندې لري او د تعلیم څرنګواړي په اړه باندې لري یا د تعلیم د شرایطو په اړه باندې لري، هغه باید خلکو ته ډاګه کړي او د هغه لپاره باید کار وکړي تر څو دغه مسله زر تر زره حل شي او خلکو ته هم اطمینان حاصل شي او دغه د نړۍ لپاره د اسلامي امارت په خلاف باندې چې نړۍ زهرجن تبلیغات ترې نه کوي. بله داسې څه هغه لري نو بغیر دغه نجونو د مکاتبو د پوهنتونونو په اړه باندې نو امید شته چې دغه شرعي چوکاټ کې او اسلامي چوکاټ کې یو خیر طرف ته او داسې طرف ته چې ټول افغانان پرې رضا وي او د الله تعالی د رضا سبب هم وګرځېږي، دغه مسله هم حل شي. په دې برخه کې د هیوادوالو غوښتنو ته چې د اسلامي امارت څخه لري ستاسو پام رااړوم. نظام جوړ شي، نړیوالو سره همغږي پیدا شي، بس نور څه نه غواړو. ښه ارامي ده، هغه چې کاروبار مشکلاتونه خلک زیاد لري و اینجا کار و بار کم است. ما اینجا کار میکنیم روز تا بگاه یک مشتری نیست، یک کار نیست.
در حالی که سابق کار ما خوب بود. دیگه کار بار زمینش مساعد کنه و با جهان تعامل کنه که واردات صادرات در افغانستان دوباره و میراهای مواصلاتی افغانستان باز شود تا که ما بتانیم همراه جهان تعامل کنیم و کاروبار افغانستان خوبتر شد. ما ذبیحالله مجاهد و امارت اسلامی خواهش میکنم که برای جهانا کار مساعد کنن، دخترها را بانن که مکتب بره. از امارت اسلامی میخواهیم که کمی درباره مکتب گپا یک ذره تجدید نظر کنن. مکتبا باید باز شون، کاروبار نیست دیگه. دمی عرصه اگر مردم یک ذره کوشش کنن خب بهتر میشه. کاروبار کچ او چته شي او بل د مکتبونو موضوع کې ته نیغوښتنه لرو چې مجاهد صاحب ډېر ستاسو نظر غواړو چې په دې کې لږ همکاري وکړئ چې د انسان باید تعلیم وکړي او پوهه حاصله کړي. د خلکو غوښتنې په ځای دي، د خلکو شکایت او تقاضا هغه په ځای دی. حکومت ته دعا کوو چې دوی رسیدګي وکړي او د بیکارۍ د محوې دپاره ټوله هڅه روانه ده. موږ مخکې یادونه کړو چې څه لوی پروژې لرو که خدای پاک هغه ټولې پیل کړي د بیکارۍ بیخي ټیټېږي او کمیږي. دا اوس د پوشتبې کانال کې موږ لوی تعداد خلک بوخت کړي دي. دغسې قشقري کې لوی تعداد په بوختېدو دي. د ټاپي نږدې ده انشاءالله، دغسې غوریان نږدې ده، مس عینک نږدې ده. دا هغه داسې اریو کې په زرګونو افغانان مصرف کېدلی شي او د اقتصاد رشد هم ورسره تړلی ده. نو امید څه چې پر مخ لاړ شو انشاءالله. دا په داسې حال کې ده چې اسلامي امارت له راتګ سره سم په نش امکاناتو چې د نړۍ له بندیزونو او د زیرمو له کنګلتیا سره هم مخ دی، د هیواد لوی اقتصادي پروژو کار یې پیل کړی دی. د خپرونې له کتو مو مننه کوم. د الله په امان کې اوسئ. ای زما خوږه وطنه خامخا دې جوړوم، د واده پوره کوم، سپېرې دښتې به دې ګرانه په ګلونو بدلوم، د واده پوره کوم، ښه ډاډمن اوسه وطنه دا مې تا سره پیمان سیال کوم.